د هیواد په کچه لوی ودانۍ افغان ملي ماڼۍ ودانیزې چارې بیا پیل شوې. د کابل ښار د مزنګ په سیمه کې د افغان ملي لوی او لوړپوړیزه ماڼۍ چې د یو لړ ستونزو له امله ودانیزې چارې درېدلې وې یو ځل بیا د جوړېدو کارونه پیل شول. مسؤلینو د دغه لوی بنسټیزې پروژې د کارونو د بیا پیلېدو د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې افغان ملي ماڼۍ د هیواد په کچه لوی ودانیزه پروژه ده چې تر راتلونکو 2 کلونو به یې د جوړېدو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. انسان که چیرې یو ځای جوړوي او دغه نیت د الله تعالی رضا د الله تعالی هدف د خپل عبادت ده، په دغه تعمیر کې به خلک ژوند کې خلک به اوسېږي، موږ به نه یو. ښه مثال د افغانستان دغه نورې پروژې دي، مکرویانو پروژه ده، د خوشحال خان پروژه ده، د خیرخانې پروژې دي. دغه پروژې چا ډیزاین کړې وي، چا جوړې کړې، څوک پکې اوسېږي او دغه ترننه پروژې څوک پکې اوسېږي، چا چې پکې عزت خوندي ده، چا چې پکې سکونت ده، آرامي ده، د دغو ټولو اجر رسېږي. الله تعالی عادل ذات ده. که په دغه پروژه کې دا پروژه به رسېږي یا د موږ په لاس یا د بل چا په لاس باندې، خو که چیرې په اخلاص سره ترسره سي او نیت مو پاکي او هدف دی چې دا پروژه کامیابه کړو تر څو راتلونکي 80 کلونو لپاره چې دا پروژه ولاړه ټولو خلکو دعا پکې واخلو او د دغه کابل د موسم مطابق ګرمایش سردایش دا ټول مسایل په نظر کې ونیسي. انشاءالله زه مطمئن یم چې اخلاص سي او دا مسایل جدي وڅېړل سي، دا به کامیاب سي. منګه ملي بانک چې څومره موږ ته توانایي د سرمایه‌ګذاري هغه کوو. زه خو په دې فکر یم چې دا به د امارت لومړۍ پروژې په دې سویه کابل په زړه کې چې ترسره کېږي، که دا پروژه کامیابه شوه دا به یو پیل انشاءالله د خیر پیل وي. دا به د ملي بانک او د انکشاف ملي شرکت ترمنځ به د یو خیر آغاز وي. موږ نورې ځمکې هم لرو د کابل په مختلفو سیمو کې، که دغه پروژه کامیابه شوه انشاءالله دا به موږ ته یوه الګو سي تر څو د کابل ښار په نورو برخو کې هم خپلو خلکو ته خدمت وکړو. د دغه لوړپوړیزې ودانۍ د جوړېدو چارې د ملي پراختیا شرکت له خوا پر مخ وړل کیږي چې یاد شرکت تر دې وړاندې هم د هیواد په کچه لویې بنسټیزې پروژې پلې کړي دي. دغه ستره پروژه چې دا په مخ باندې ځي دا حقیقت ده چې دا یو نیک عمل ده. په دې باندې د افغانستان هغه نظامی قوت قوي کیږي، افغانانو ته کار پکې پیدا کیږي. همدغسې ورته نورې پروژې هم الحمدلله خاص کر د ملي پراختیا شرکت له طرف نه دغې چارې په مخ باندې ځي، نو په هغه کې هم ډېر افغانان مصروفېږي. نو لله الحمد چې مونږ به په دغه پروژه کې ډېر زیار وباسو، ډېر کوشش به کوو چې دې چارې ښې سر ته ورسېږي. دا یو ملي کار ده، دا داسې یو کار ده چې ډېر افغانان دلته پکې مصروفه کېږي. په دې پروژه کې موږ تقریبا 4 اپارتمانونه لرو، 2 اتاقه دي، 3 اتاقه دي، 4 اتاقه او 15 اتاقه. 3 بابه پکې 2 اتاقه دي، 200 بابه پکې 3 اتاقه دي او 80 بابه 4 اتاقه دي، 10 بابه 15 اتاقه اپارتمانونه دي پکې. چې دا اپارتمانونه په خپل څنګ کې نور ټول ضروري ملحقات لکه مسجد، کلینیک او د مطالعې ځای او یو کافی شاپ غوندې د اطفالو د ماشومانو لپاره د لوبو ځای دا شیان په خپل ترکیب کې لري. د پروژې ټوله بودیجه تقریبا د 2 میلیارد افغانیو په حدود کې ده چې دا بودیجه د ملي بانک لخوا نه تمویل کیږي او دا پروژه به د انکشاف ملي شرکت لخوا نه تطبیق کیږي. یعنی په دې معنی چې هم پیسې مو خپلې دي او هم به کار له خیر سره خپله کوو. دا یادونې وړ ده چې د ملي پراختیا شرکت په ودانیزه برخه کې د هیواد په کچه سلګونه لوی او کوچنۍ پروژې تر کار لاندې نیولې دي چې 423 جوماتونه، د روغتونونو لپاره 102 انتظار خونې، د کورونا ناروغۍ روغتونونه، د صکوکو مطبعه، د کابل ښار د سطحي اوبو مدیریت پروژه، د بګرامیو ښارګوټی، سنایي غزنوي ښارګوټی، لاله ښارګوټی او په کابل کې د افغان ملي ماڼۍ د لوی پروژې د جوړېدو کارونه هم د یاد شرکت له لوري پر مخ وړل کیږي.